سلامونه دوستانو ګډ نیوز در کوم د فرانس د ویزې معلومات در کوم مخکې ما تاسو ته ویډیو دوه کې ویلیو زه امید کوم چې تاسو به له څه بندوبست کړی می کنه می نو په چټک هغه سره کار رونیسئ بندوبست ورته رونیسئ الله ذات نو امید دی چې ډیر زیات چانس لري هر سړی چې هغه ته فرانس ویزه ولګي پر روان کال کې 2023 کې په جولای میاشت په اخره کې اولمپیک لوبې په دې ځل په فرانس کې دي څنګه په مختلف ملکونو کې کیږي نو دې ځل هغه په فرانس کې دی او دا یو لوبه نه ده چې فوټبال دی یا کرکټ دی د کې په سونو لوبې کیږي اولمپیک به تاسو پیژنئ نو هغې دپاره د دنیا نه ډېر زیات خلک به راځي ځکه دوی ول ډېر غټ بندوبست کړی دی نو چې دوی دومره تاسو راتلو دپاره بندوبست کړی نو تاسو بیا د راتلو بندوبست رونیسئ او خامخا راشئ زه به ستاسو میلمستیا کوم د اپل ټاور در لاندې که زما ویډیو چاته د راتللو ذریعه جوړه شوه ابه زما میلمۍ او زه به ګرځومه خیر د ټیکټ یې به راله کوئ ګپ لګوم زما به میلمانئ الله م راوله سترګې په لار یو ډېر ملګري معلومات کوي ایمیل یې کوي میسج یې کوي کمنټس یې نو داسې کار دی چې وروره نور معلومات زه نه لرم خلک دي مختلف ویډیوګانې کوي هغې نه خو زه نه یم خبر خو چې کوم قانوني او صحیح لاره ده او طریقه دا د لخیمه اولمپیک میچونه دي او څو میاشتې ولا پاتې دي خلکو ډېر غټ بندوبست کړی دی ډېر غټ تیاری ولا کړی دی دا باران دی شیشه ټوله لمده شو چترۍ مې هم راغستې ده یعنې دا وګورئ باران دی دلته ما ولې دا ویډیو دی کې ضروري وګڼله دې ټاور لاندې یو دوه انډین را سره میلو شوه نو هغې ویلې چېرې موږ خو خپلو ملګرو له داسې بندوبست کړی دی چې اولمپیک ته دلته میچ د کتو کم ګراوند ته د داخلېدو دي ټیکټ دي هم ولا اخیستي لکه هلته هغې اخیستي دي په انډیا کې انلاین اخیستل کېږي هغه م اخیستي دي او د پاسپورټ او د آی ډي کارډ او د هر څه سره م ټیکټ هم لګولی چې په ایم ایس ای کې را خبره پخی چې وګوره دا واقعي دا ځي نو وروره دغسې یو کوي خلک کم ځای ته لاړه او موږ اوس موده یو نو زه دا وایم چې هغسې ټیکټ یې تاسو هم انلاین واخلئ د خپلو کاغذونو سره هغه هم ټچ کوئ ایم بي ایس ای کې جمع کوئ که د ایجنټ په لاس یې جمع کوئ چې د دې خلکو یقین راشي چې دا لوبې ته ځي صحیح شوه که چېرته کار وشو خو په دې یو ټیکټ دا غټ دلیل دی کار کېږي که ونه شو خو 100,000 روپۍ ټیکټ ای به ټوټل چې راغونډې کوي ستاسو 100,000 روپۍ به تاوان وشي په ویزو کې خلک لکونه روپۍ کوي خو که وشو نو دا ټیکټ به تاسو له ډېره غټه فایده درکوي ځکه چې دا یو غټ دلیل دی چې هلکه دې سړي خو ټیکټ هم اخیست نو فوراً منډه تر لو کوي څو میاشتې را سره شته دی دا غټه ویزه ده او دې لپاره خلک کلونه مخکې بندوبست کوي ما تاسو له مخکې ویلو نور هم څو میاشتې شته زه به بار تاسو ته یادوم چې دې ویزې له تاسو څه وکړه تر اوسه هم که څه کړي کمنټس کې راته ووایي او بله خبره دا ده چې ځینې خلک دا هم وایي او مخکې ویډیو ته هم بیا ډېرې کمنټس شوي وي ډېر خلک دا وایي چې وروره موږ درشو نو موږ په میچونو څه کوو دا حقیقت هم دی بیا به دلته څنګه ایسارېږو د ایسارېدو یې ډېرې لارې دي وبخئ لاس مې رپېږي یو خو یخنیم ده او باران هم راباندې تېز شو داسې ده چې د ایسارېدو یې ډېرې لارې دي هغه سره به بیا ګورو یو ځل راشئ که چیرې رالی تاسو په خپل تاریخ واپس تاسو ملک ته لاړئ نو دا یاد وساتئ چې ستاسو پاسپورټ به دومره طاقتوري چې د یو غټ وزیر نه به زیات ستاسو پاسپورټ طاقتوري ځکه چې د فرانس ویزا به پرې لګېدلي پس د هغې نه که تاسو واپس هم لاړئ د ویزې لګېدو نه د ویزټ کولو نه واپس تاسو لاړئ نو تاسو له دنیا یو ملک هم انکار نشي کولی چې ویزا نه درکوو ځکه چې تا له فرانس ویزا درکړې نو د یو قیمت ادا کولو دپاره هم دا تاسو کوشش وکړئ چې راشئ په ویزټ که واپس لاړئ دا هم یو ګټه ده که دلته ایسارېږئ د هغه ډېرې لارې دي نو راشئ که چاته زما د راتلو ذریعه زما دا ویډیو جوړه شوه نو انشاءالله به خامخا به زما میلمۍ او زه به ورته دلته چکرې ورکوم چې څومره هم د فرانس مشهور ځایونه دي ورسره به یو ځای چکرې وه نو خامخا دا ویډیو ملګرو سره شیر کړئ کیدی شي چې د چا نه چا د دې ویډیو د راتللو ذریعه جوړه شي خپل کوشش وکړئ او انشاءالله الله پاک به کار وکړي مزید څو میاشتې شته که هر معلوماتو زه به درسره شریکوم خو د ده نه یو ښه چانس بل نشته ځکه چې کله یو ملک سپورټس کېږي یو لوبه هغه ملک دې دپاره هغه لوبه غواړي د ټول ملکونو نه چې یاره دا لوبې ماله راکوي چې زما ملک ته خلک راشي نو ځکه دا اوس یو موقع ده دې تاسو خپله راغواړي او دلته اوس ورځې نږدې شوې په شډونو باندې دلته هغه ولیکل شول اولمپیک ولیکل شول د چیو په پیالو په کپونو ولیکل شول کیپونه د اولمپیک چاپ شول پوه شو میټرو یې نه وي که سیټونه یې نه وي که ټرینونو کې مرمت یې وکړي رنګونه یې ورکړه په پیرس ښار کې 14 میټروګانې وي دوی نورې جوړې کې شپاړس شوې لا کار پې شروع دی تر هغې به دا جوړې شي پاره کې زیاتې شوې بوټي ولګېده سړکونو کې مرمت وشو ډېر غټ بندوبست یې کړی دی چا لپاره کړی تاسو لپاره یې کړی دا ټوله خرچه به تاسو نه روباسي فوراً کوشش وکړئ راشئ یو ښه موقع ده د عمل تاسو ته خپله چغې وي چې راشئ
امبیسي قانون په دې ورځو کې ډېر نرمېږي چې کله یو ملک کې دغسې راغونډه کېږي لکه دا چې ده، نو خامخا کوشش وکړئ انشاءالله وبشي. مزید هر معلومات دې زه به سره ویډیو په ذریعه باندې شیر کوم. ویډیو شیر کړئ چې ټولو ملګرو ته ورسي. که ستا ته پې پوه نه شوې یا ستا وس نه یا تا نه دا خواري نه کېږي، هغه خلکو په ته دا ویډیو ورسوئ چې څوک دې هر څه ته تیار دي خو لاره ورته نه میلاویږي. مننه.